صاحب مازلای جلس کابل ته راغلی ده په دې خاطر باندې داسې یو ځای کې یو چې ویډیو لپاره مناسب ځکه نه ده چې داسې خوندور ځای نه ده که نه ښار نه ډېر وتلي یو څه ورته وایي دې ځای ته ارزان قیامت احمدشاه بابې د سهار وایي داسې یو ځای کې نه یو داسې مناسب ځای سره مخکې وه څنګه خاورې ته ورسي یو ویډیو کلیپ سره سره یو ویډیو خو بیا هم خیر هر حال باندې تاسو د کابل څخه خوښېږي دوستانو کابل کې مو څه خوښېږي ما د کابل دوه شیان ما د کابل یو شی ډېر خوښېږي څه دې خوښ شو مثلا ته راغلې صحیح شو پکا نه راغلې کابل ته پکا نه راغلې کابل ته کله چې کابل ته داخل شوې د لومړي ځل لپاره تا کابل کې څه ولیدل چې مثلا هغه تا په پکا کې نه ولیدل یو او بل ته ووایه چې څه دې خوښ شول د دوه درې ورځو په جریان کې که رښتیا درته ووایم مخکې چې کوم جمهوریت وخت و دوره وه هغو کې خلکو شکایت کوه چې دلته داسې غله دي دغسې بسیار د دغسې یو بد حال ده ولې ما راتګ دلته دا ما لپاره وکن جالب خبره وه چې خلک ډېر صمیمیانه دي ډېر نرم خلک دي ما ته دا ډېر په زړه پورې و ځکه زه نابلد وم هر چا مې چې پوښتنه وکړه ډېر ښه ځواب او ډېر ښه لاره به یې راته ښودله یو کابلي سره موټر کې راسپور وم نو ده وایي چې ته به غم نه وایې زه ځای ته رسوم کور یې ودان ځای ته یې ورسولو او بله خبره ده چې کله زه له کابل نه ډرایور ته یا کریډر ته مثلا کوم سوال وکړې او کوم ادرس ورکړې چې خپل ادرس دومره غټ دا بیچاره خپله ګڼه مثلا دا بیچاره خپله ګاډ او بله یوه جالبه خاطره د هغه دا ده چې د کابل البته کابل دی چې راتلم کابل کې جالبه خاطرې کابل کې زما دوه شیان ډېر خوښېږي یو ټوله صحرا خلک پکې ګرځي سوداوي پکې او زمونږ ما ډېر زیات ډېر خوښ چې خلک یې ښه خلک دي تر کومه چې ما ولیدل مست او بله خبره ښار ښه ښار ده سړي ساعت پکې تېر وي غټ ښار دی غټ ښار دی نو سړي ساعت هم پکې تېر وي د رڼاګانو اوس به هندوستان ویني دا د رڼاګانو ښار خو ده اوس ماښام دی ناوخته دی رڼاوي او څه پکې سوي دي خو انشاءالله بېرته برابرېږي اوس کوم ځای کې چې اوس به تقریبا دفتر سره نږدې یو تقریبا دفتر سره نږدې شوي یو اوس رمیز راجا خو دې خوا ته لاړ هغه وینې چېرې جا नगमान के मजलो बंदे यारान में हंसे तो यूरोप सफर कभी ना ځانې موږ هم ساعت نه تېرېږي ځکه ملګرو سره ویډیوګانې جوړوو موږ هم ورسېدو دفتر ته شپه تاسو ښه وخت تاسو ته ښې شېبې دوستانو ښه وختونه ښه ساعتونه یو عاشق بالجدائی دا لغم ټکان زندگی دا زړه ملتا سره بندي دا د نظر خیال په لږ ساعت چې تازه وي